د افغانستان دفاعي معادله نوی فصل که نوې جګړه. او دا د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. پاکستان په اوس وخت کې یوه ستراتیژیکه ماتې خوړلې ده. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د 2026 کال د مۍ په 28مه چې د غبرګولي له شپږمې سره برابره ده، د افغانستان د اسلامي امارت او د روسیې ترمنځ د نظامي او تخنیکي همکارۍ تر نامه لاندې یو تړون لاسلیک شو. دا تړون د نړیوال امنیتي کانفرانس په یوه څنډه کې لاسلیک شوی دی او دغه کانفرانس د روسیې په کوربتوب باندې ترسره شوی دی. دغه کانفرانس ته د نړۍ مختلف هیوادونه رابلل شوي وو چې په دغه کې د دفاع وزیران او همداشان مشهورې څیرې شامل وي چې د افغانستان د اسلامي امارت مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان د دفاع وزیر دی، دا هم د روسیې لخوا دغه کانفرانس ته دعوت شوی او په دغه کانفرانس کې ګډون وکړو. د دغه تړون په تړاو باندې که وغږیږو، دغه تړون مختلف غبرګونونه په سیمه کې راپارولي دي. همداشان د هیواد په داخل کې هم ځینې شنونکي په دې باندې مختلفې تبصرې کوي. همداشان د هیواد څخه بهر هم ځینې شنونکي په دې تړاو باندې خپلې نظریې لري او رسنیو له لارې خپل نظرونه له خلکو سره شریکوي. همداشان پاکستان هم چې د افغانستان پر وړاندې په وروستیو کې ډېره اوږده جګړه وکوله، هغوی هم په دې اړه باندې ځینې نظرونه او اندېښنې څرګندوي. که د دغه غونډې په تړاو راشو، خبرې وکړو، نو په دغه غونډه کې لومړی چې کله هم نوبت د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته نوبت ورکول کېږي، نو هغه په نوبت باندې په خپل نوبت کې ځینې خبرې وکړلې. همداشان د افغانستان په داخلي وضعیت باندې وغږېده، د اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې، همداشان دلته د امنیتي وضعیت په تړاو باندې خبرې کړو، همداشان خپل پالیسي چې کوم دوی د سیمې د هیوادونو په مقابل کې لري هغه باندې هم یو څه څرګندونې هغوی وکړې او د دغه کانفرانس ګډونوالو ته یو ډول ډاډ او اطمینان ورکړ چې دلته اوس وخت کې په افغانستان کې دلته په بشپړ ډول باندې امن حاکم دی او دلته اقتصادي فرصتونه ډېر زیات دي او دوی ته یو ډول وښودله چې په افغانستان کې دلته څه تیریږي او هغه حقیقي انځور چې دلته په داخل د افغانستان کې موجود دی هغه نړیوالو ته هم څرګند کړو. خو د دې کانفرانس له ختمېدو سره سم د دې کانفرانس په یوه څنډه کې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او همداشان د روسیې د ملي امنیت شورا سرمنشي سرګي شیوکو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې دغه تړون د نظامي او تخنیکي همکارۍ تر نامه لاندې لاسلیک شوی دی. معتبر سرچینو او دفاعي کارپوهانو بیا ویلي دي چې دغه تړون چې دی په نظامی برخه کې چې کوم یو همکاري ده هغه هم تخنیکي همکاري، نو د پخوانیو وسلو ترمیم دی چې دا هغه وسلې دي چې د روسي نظامی وسایل له پخوا څخه په افغانستان کې پاتې وو او هغه پرزې چې له پخوا څخه په افغانستان کې پاتې وي د هغه د ترمیم په برخه کې ځینې بحثونه شوي دي. او لکه په تېر کې چې موږ کومې الوتکې درلودلې، همداشان ځینې ټانګونه وو، همداشان د څرخي الوتکې وي MI 17 او MI 16 او MI 18 او MI 35. دغه الوتکې یا دغه چورلکې چې په تېر کې دلته موجودې وي د دې ترمیم خبره هم په دغه تړون کې یاده شوې ده. ویل شوي دي چې په دغه برخه کې باید هم روسیه له افغانستان سره همکاري ولري. ځینې وسایل چې له روسیې څخه په افغانستان کې په تېر کې پاتې شوي هغه داسې وسایل چې تر یو وخته پورې ترېنه استفاده شوي او بیا له استفادې څخه وروسته هغه له کار څخه لوېدلي وو او ځینې داسې وسایل نظامي تجهیزات هم موجود چې بغیر له استفادې څخه په افغانستان کې موجود دي او لا هم ترې ګټه نه ده اخیستل شوې. د ځینې تخنیکي ستونزو له امله لا هم په افغانستان کې همدا ډول پاتې دي او ګټه ترې نه اخیستل کېږي. نو تمرکز په دغه موضوعاتو باندې شوی دی چې هغه وسایل یا وسایل چې دلته په افغانستان کې روسي پاتې دي هغه باید یې ور ترمیم شي. همداشان د هوایي دفاع سیستم او رادارونو خبره هم ځینې خلک راپورته کوي او ځینې شنونکي وایي چې دلته د رادار موضوع هم یاده شوې ده.
ډیری باور دا ده چې دغه موضوع ځکه په دغه تړون کې یاده شوې ده چې له پاکستان سره د افغانستان کله هم په ځینو موضوعاتو باندې ترینګلتیاوې رامنځته شوي دي نو پاکستان له هوایي ځواک څخه ګټه اخلي او افغانستان د هغې د دفاع لپاره څه نه لري له ځان سره. نو ډیری کارپوهان دا وایي چې دلته د هوایي دفاع سیستم یادونه هم شوې ده. که څه هم دغه موضوعات په بشپړ ډول باندې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر او همداشان د مشرانو لخوا نه دي څرګند شوي چې په دغه معاهده کې کوم ټکي یاد شوي دي، خو کارپوهان داسې باور لري چې شاید دغه موضوعات ډیر ضرور و او دلته پکې یادونه هم شوي چې دغه کې د رادارونو د هوایي اهدافو د له منځه وړلو او پیژندلو تجهیزات او د لاندې کچې هوایي مدافع سیستمونه چمتو کول او ځینې هم کوم هغه وسایل چې په تیر کې د افغانستان سره پاتې وو د هغه چمتو کول او بیرته په کار باندې اچول او د نوي تجهیزاتو اخیستل، دغه هغه موضوعات دي چې شاید په دغه تړون کې ورته یادونه شوي وي او په دې اړه باندې بهرنیو رسنیو هم خپلې څرګندونې درلودلې او ډیری تمرکز په همدې موضوعاتو باندې و چې په افغانستان چې کوم تجهیزات پاتې دي هغه بیا رغول دي او همداشان د هوایي دفاع سیستم دی چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره ډیره اړینه موضوع ده. همداشان نظامی روزنه او ټکنالوژي ده چې دا یو ډیر مهم بحث دی په اوسني وخت کې چې نظامی روزنه او ټکنالوژي چې د افغانستان د وروستیو څو لسیزو جګړو له امله نړۍ څخه ډیر لرې پاتې شوی دی او نړۍ په دې برخه کې ډیر زیات پرمختګونه کړي دي. کله هم چې دغه موضوعات یادېږي چې د ټکنالوژي موضوع ده، د نظامی روزنه، که څه هم افغان مجاهدین یا د افغانستان دفاعي ځواکونه په میداني جګړه کې تر ټولو ډیر غښتلي دي او ډیره اوږده تجربه لري، خو بیا هم هغه ټکنالوژي چې په اوس وخت کې په نظامي برخه کې استفاده کیږي له هغې سره اشنایي نه لري او دا یو ډیر مهم بحث دی چې په اوس وخت کې په دغه تړون کې د ځینې کارپوهانو له خولې چې دغه موضوع په نظر کې نیول شوې ده. همداشان کله چې هم ملا محمد یعقوب مجاهد له مسکو څخه بیرته راستنیږي کابل ته، نو په هوایي ډګر کې ځینې خبریالانو ته د دغه تړون په تړاو باندې ځینې سپیناوی کوي او ورته ویل کېږي چې دا امنیتي یا دفاعي تړون نه دی او ټینګار هم دا کوي چې دا یو دفاعي یا داسې تړون نه دی چې نور هیوادونه ترې په تشویش کې شي. هغه دا هم ویل چې له دې وروسته به هیڅکله هم ګاونډیو هیوادونو ته یا هغه هیوادونو ته چې په تیر کې جرأت دا کوي چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، له دې تړون څخه وروسته دوی نشي کولی چې په زغرده باندې په افغانستان باندې یرغل وکړي او د شنونکو په وینا چې دغه خبره او دغه کلمه تکرارول د اسلامي امارت دفاع وزیر له لوري دا په مستقیم ډول باندې پاکستان ته اشاره وه چې وخت نه وخت د افغانستان په خاوره باندې برید کوي او د افغانستان هوایي حریم نقض کوي. افغانستان اسلامي امارت همیشه څرګند ځواب ویلی دی، ویلی دی چې موږ هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په خپلواکۍ کې یا د افغانستان په ارضي تمامیت کې یا د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې د لاس وهنې هڅه وکړي. دوی دا په څرګنده او صراحتا ویلی دی چې هیڅکله هم دا اجازه چاته نه ورکول کېږي. د نن په هیواد کې هم مختلف غبرګونونه وو، ځینې هم دا کار مثبت بللی ځکه د افغانستان د امنیت داخلي امنیت لپاره دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې کله هم دفاعي سیستم زموږ برابرېږي، همداشان نظامي قدرت زموږ لا هم پیاوړی کیږي او په تخنیکي وسایلو باندې د ټکنالوژۍ په هغه پرمختللو وسایلو باندې سمبالیږي. دا د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره یو د ډیر د ویاړ ځای دی او ډیرې څرګندونې په دې اړه باندې مثبتې وي او ویل کېږي چې دغه کار باید لا دمخه ترسره شوی وي چې موږ د پاکستان سره کله هم جګړه پیل کړې ده، موږ زیانمن شوي له دغه اړخ او صرف هغه میداني جګړه چې دغه افغان ځوانانو همیشه ګټلې ده. خو دغه تشه چې په تیر کې موږ درلودله چې موږ دفاعي سیستم په هغه ډول باندې چې په اوس وخت او په اوس نړۍ کې اړین دی موږ نه درلوده، که چېرته هم دغه تجهیزات له روسیې څخه افغانستان ته راوړل کېږي دا نو یوه لویه لاسته راوړنه ده. او همداشان
ځینې خلک او کارپوهان بیا دا باور لري چې پاکستان په اوس وخت کې یوه ستراتیژیکه ماتې خوړلې ده او لویه اندېښنه په دې تړاو باندې لري چې افغانان په اوس وخت کې په دې توانېدلي چې دوی د سیمې هیوادونو ته په دې باندې قناعت ورکړی ده چې دوی د یو خپلواک هیواد په توګه باندې کولی شي چې خپل امنیت هم تامین کړي او همداشان د سیمې هیوادونو هغه باور هم ترلاسه کړي چې دا یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده او ډیر لوی فکر او بهرنۍ پالیسي چې کومه یوه ده هغې ته اړتیا لري چې باید د بهرنۍ پالیسي د یو هیواد دومره پیاوړې وي چې وکولی شي د نورو هیوادونو باور ترلاسه کړي او دا د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دوی همیشه په دې تړاو باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي که څه هم دوی اټومي ځواک دی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې افغانستان په دغه نظامي برخه کې پیاوړی نشي همیشه په مختلفو نظامونو کې دوی دا هڅه کړې ده خو په اوس وخت کې چې کله هم دا تړونونه ترسره کیږي د دوی اندېښنې راپارولې دي او دوی ویلي دي چې افغانستان څنګه وکولی شو چې د روسیې غوندې یو پیاوړي هیواد د هغه باور ترلاسه کړي او روسیه هم لومړنی هیواد و چې افغانستان اسلامي امارتي په رسمیت باندې وپېژانده ډېری شنونکي دا باور لري چې له دې وروسته به د افغانستان پولې خوندي وي همداشان د افغانستان اراضي همداشان د افغانستان هوایي حریم دا به محفوظ وي او هېڅکله به پاکستان ونه کولی شي چې راشي او په مستقیم ډول باندې په آزاد ډول باندې د افغانستان خلک او دا خاوره تهدید کې شاید په دې تړاو باندې ډېری شنونکي مختلفې نظریې ولري خو په اوس وخت کې چې څه روښانه دي همدغه موضوعات دي چې نظامي برخه ده همداشان نظامي همکاري ده خو د عملي کېدو په تړاو باندې د افغانستان د اسلامي امارت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې د دې تړون د امضا کېدو څخه وروسته به عملا د دغه تړون د عملي کېدو چارې پیل کېږي او په نږدې راتلونکي کې به دغه تړون عملي بڼه خپلوي موږ هم همدا هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې دغه تړون چې ترسره شوی دی عملي شي او افغانستان د یو خپلواکه هیواد په توګه باندې په سیمه کې راڅرګند شي او هغه څه چې افغان ولس یې غواړي دلته د هغوی هوایي حریم زموږ ارضي تمامیت او د وګړو خوندیتوب دا د افغانانو لپاره لومړیتوب لري او ټول دا هیله لري چې دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي زموږ دغه تحلیل چې دغه موضوع ته مو ځانګړی کړی په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې مو الله مل شه